د څو مهمو خبرونو سرټکي. کندهار کې د ځانمرګي برید پیښه. د کندهار 11مې حوزې کې ځانمرګي برید یو پولیس وژلی او 3 ټپیان کړي. د ارګ له ماڼۍ د 10 ولایتونو د امنیتي وضعیت ارزونه. ولسمشر غني وایي د ترهګرو د ځپلو لپاره دي تلل شوی چمتوالی ونیول شي. او د عراق موصل ښار له اوسیدونکو د ډال په توګه ګټنه. ملګري ملتونه وایي داعش د موصل له اوسیدونکو د ډال په توګه ګټنه کوي. سلامونه. لیاک ټلویزیونه په دې خبري ټولګه کې د افغانستان او نړۍ وروستي مهم خبرونه درته لرو، نو هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. زه فواد اکبرزی. په کندهار کې د ځانمرګي برید په پایله کې یو پولیس وژل شوی او 3 نور ټپیان دي. ځانمرګي بریدګر چې په سراچا موټر کې سپورو موټر کې ځای پر ځای شویو چاودېدونکو توکو ته نن سهار شاوخوا 11 بجې د 11مې حوزې په اړوندو کې چاودنه ورکړه. د بریدګر موخه سیمه کې ګزمه کوونکي پولیس وو. د کندهار امنیه قمندانۍ ویاند ضیا دراني وایي چې په دغه پیښه کې یو پولیس وژل شوی او 3 نور ټپیان دي. ورته مهال په کندهار کې یو امنیتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي په دغه پیښه کې د کندهار 9مې امنیتي حوزې آمر حاجي فرید هم ټپي شوی، خو د پولیسو ویاند په دې اړه څه نه وایي. ولسمشر غني د ویډیو کنفرانس له لارې د هیواد 10 ولایتونو امنیتي وضعیت ارزولی. کندوز، باغلان، فاریاب، ارزګان، زابل، فراه، بادغیس، غور، ننګرهار او کونړ هغه ولایتونه دي چې امنیتي وضعیت یې په دغه ویډیو کنفرانس کې ارزول شوی. دغه راز په دغه ویډیو کنفرانس کې د کورنیو بې ځایه شویو د وضعیت په تړاو هم خبرې شوي. ولسمشر غني ویلي د ترهګرو د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره باید تلل شوی چمتوالی ونیول شي. دغه راز غني ویلي د سلما بند، د هرات خواف اوسپنې پټلۍ او دغه راز د موریچاق سیمې د امنیت خوندیتوب لپاره د جدي ګام پورته شي. بل لوري ولسمشر امنیتي ادارو ته لارښوونه کړې چې د ولایتونو په کچه دې د سرتیرو د اړتیاو په تړاو څېړنه وکړي او بیا دې ګام پورته کړي. د پاکستان پولیسو د یوې محکمې د حکم پر بنسټ د افغانستان هغه شربت ګله مرکزي بندخونې ته لیږدولې چې انځور یې په 80مه لسیزه کې د نړۍ په کچه مشهور شو. پر میرمن شربت ګلې ادعا ده چې نږدې 30 کاله یې په جعلي او خپله جوړ کړي اسنادو باندې پاکستان کې ژوند کړی، خو میرمن شربت ګلې دغه ادعا رد کړي. بل لوري ټاکل شوې محکمه به د شربت ګلې په تړاو وروستۍ پریکړه د نومبر پر 1 نیټه اعلان کړي. وړاندې په پاکستان کې د افغانستان سفیر د شربت ګلې د ژر ازادېدو خبره کړې وه، خو پاکستاني چارواکي وایي که پر شربت ګلې ثابته شي چې په جعلي اسنادو یې پاکستان کې ژوند کړی پر 2 کاله بند به محکومه شي. د پروان پر شینوارو ولسوالۍ باندې د طالبانو برید شنډ شوی. د پروان کې د امن نظم د پولیسو ویاند سهراب سمیم وایي طالبانو تیره شپه د شینوارو ولسوالۍ مرکز او د شاوخوا کلیو د نیولو په موخه یرغلیز بریدونه ترسره کړل، خو د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخ او ماتې کړي. د سمیم په وینا په دغه پیښه کې وسوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړول شوي، خو نوموړي د دغې مرګ ژوبلې کره شمېره په ډاګه نه کړه. دغه پیښه کې امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته زیان نه دی اړول شوی. قومي تعصب ته لمن وهل د هیڅ یو قوم او کس او سیاسي ډلې په ګټه نه دي. د ولسمشر دویم مرستیال وایي ولسمشر غني قوم پالونکی نه دی او قومي تعصب ته لمن وهل تر جګړې هم ګواښونکي دي. اجرایي رئیس هم د حکومت د ځینو لوړپوړ چارواکو وروستۍ څرګندونې بې مسؤله کار بللی او وایي له هغو څرګندونو سره چې مخالف دی چې د خلکو فکرونه ګډوډوي. دا ټول څرګندونې داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې جنرال دوستم او احمد ضیا مسعود پر ولسمشر غني تور پورې کړی چې قومي تعصب ته لمن وهي. د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند مشر قربان علي عرفاني د مړینې لومړنی تلین د بېلابېلو قومونو خلک د ولسمشر او اجرایي رئیس مرستیالان او ځینو نورو لوړپوړو چارواکو د غونډه کې برخه اخیستې. دلته د ولسمشر دویم مرستیال سره دی چې د چا نوم نه اخلي خو په هیواد کې قومي مسایلو ته لمن وهل له جګړې خطرناکه بولي. ما از اظهارات جدل برانگیز و ناامید کننده برخی از رهبران سیاسی و حکومتی اظهار تأسف می‌کنم.
این نوع اختلاف‌ها و اظهار نظرها خارج از چارچوب قانون اساسی بوده و باعث تضعیف نظام و ملت و مانع پیشرفت اصلاحات و یک مانع در پیشروی مدیریت کلان کشور خواهد. شخص رئیس جمهور مبرا از افراطگری‌های قومی و نژادی بوده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې جنرال عبدالرشید دوستم او احمد ضیا مسعود ولسمشر غني قومي تعصباتو ته په لمن وهلو تورن کړی. سرور دانش دغه خبرې د دښمن ژرندې ته د اوبو ورکولو په معنا بولي او ټینګار کوي چې د ځینو چارواکو وروستۍ خبرې د نظام د مخالفو ډلو د پیاوړتیا لامل کیږي. دست از افرادی که به این نوع برخوردها و اظهار نظرها دخیل هستند باعث شوند که همگی براستی در مقابل یک ملت بزرگ افغانستان احساس شرمساری کنیم. ما نباید امروز کاری کنیم که دشمن شاد و مردم ما ناامید شوند. د دې په خوا کې د حکومت اجرایی رئیس هم خبرې لري. شعور و وجدان انسانی اجازهشان میداد که تحمل کنند به مسیر تاریخ 30 چند ساله گذشته جهاد و مقاومت افغانستان رفتارشان به مراتب مسئولانه تر می بود نسبت به آن چیزی که امروز از خود نشان می‌دهد. پیش از اینکه اوضاع کشور خدا ناخواسته به طرف بره که بعد ادارهش مشکل باشه، یک بار باید همه به خود بیاییم که چی کار بهتر کرده میتونیم. له دې سره سم ډاکټر عبدالله په هیواد کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې له اوسنیو ننګونو څخه د خلاصون یوازینی حل لار د ملي یووالي ټینګښت دی. مهم هم است که احساس مسئولیت باید متناسب با مقام و موقف باشه. ما نمیتونیم از یک شهروند کشور که به آبله دست خود یک لقمه نان پیدا میکنه و زندگی خود پیش روی بره عین احساس مسئولیت داشته باشیم یا عین پاسخگویی را توقع داشته باشیم مثل از کسی که امتیاز تمام ملک به او سپرده شده. د اجرایي ریاست دویم مرستیال سرل دی چې وایي د چا له څرګندونو سره مخالف نه دی خو ټینګار کوي هغه خبرې چې خلکو ته تشویش رامنځته کړي ورسره مخالف دی. اظهار نظرهایی که میشه ما با اظهار نظرهایی که جامعه را مشوش میکنه از هر طرف یعنی مخالف هستیم. چه کلان چه خرد همگی باید اظهارات خود را مطابق مصالح جامعه افغانستان بکنه و سعی شود که جامعه وحدت را استفاده کنه از یعنی استفاده کنه از کلمات و گفته های مسئولی. د دې په خوا کې احمد ولی مسعود د ملي یووالي حکومت مشرانو ته په خطاب کې د اوسني نظام د پای ته رسولو په موخه د اساسي قانون د بدلون د لویې جرګې د جر جوړولو غوښتنه کوي. هغه نظام چې د نوموړي په باور ناکام او کړکېچ رامنځته کوونکی دی. ولسمشر غني د پراختیایي بودیجې د لګولو په برخه کې د دولتي ادارو پر بېوسۍ اندېښنه څرګنده کړې. ولسمشر غني ټینګار کړی افغانستان د نړۍ په کچه له هغو سلو هیوادونو دی چې نشي کړی له خپلې بودیجې په سمه توګه ګټنه وکړي. ولسمشر غني ویلي هڅه یې دا ده چې د ټولیز مدیریت په برخه کې د کاناډا، استرالیا، امریکا او نیوزیلند له تجربو ګټنه وکړي. د افغانستان د دولتي ادارو پراختیایي بودیجه تل د ظرفیت د نشتوالي له امله لږ لګول شوې. اوس ولسمشر غني د عامه مالي مدیریت په غونډه کې د پراختیایي بودیجې د نه لګولو له امله اندېښنه څرګنده کړې. ولسمشر غني ویلي چې ډېره هڅه کوي څو د بودیجې د لګولو په برخه کې د امریکا، کاناډا او استرالیا له تجربو کار واخلي. د مالیې وزارت ټینګار کوي چې د بودیجې د لګولو په برخه کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي خو ځینې دولتي ادارې د پراختیایي بودیجې د لګولو په برخه کې لازم ظرفیت نه لري. مصرف بودجه ما تا فعلا بودجه انکشافی 35% است، اما هر آنچه که ارتباط با وظیفه ما میگیره موضوع تخصیص است. ما نزدیک به 60% تخصیص اجرا کردیم و خود تخصیص به معنای از این است که 100% مصرف میشه. تا عادی باز 65% مصرف شده، 93% ما تخصیص اجرا کردیم. بعضی ادارات ما وضعیت مصرفشان خوب است، نظر به هدفی که تعیین کردیم مطابق هدف پیش رفتن، اما متاسفانه بعض ادارات وجود داره که با وجود همه تحصیلات اما باز هم مصرفشان قابل قناعت نیست و ما از مصرفشان راضی نیست. د شنونکو په باور د دولتي ادارو لخوا د پراختیایي بودیجې نه لګول ملي خیانت دی او باید په سمه توګه د بودیجې د لګولو برخه کې د حکومت لخوا سمه تګلاره رامنځته شي.
د شنونکو په باور د جزا په قانون کې هم دولتي ادارو ته چې د پراختۍ بودجې د لګولو وس نه لري مجازات په پام کې ونیول شي. خودش بر مردم افغانستان هم جواب بده که چگونه چنین آدمایی را انتخاب شد که اصلا نتونستن که بازم یک سال دیگه پس انداخت و پس انداختن عدم تطبیق بودجه دولت مانند خیانت ملی حساب میشه در افغانستان به خاطر که ما سرمایه کمتر داریم و سرمایه دوباره پس میره و این بودجه انکشافی تطبیق نشده نه بودجه عادی. له دې وړاندې ولسمشر غني د ولسي جرګې غړو ته ویلي وو که چېرې د کابینې هغه وزیران چې له 80 سلنه لږ بودیجه لګولې وي ولسي جرګه کولی شي چې هغه استهزا کړي. اوس به ولیدل شي چې تر 2 میاشتو پورې کوم وزیر بریالی کیږي چې د وزارتونو 80 سلنه بودیجه ولګوي. غور کې د وروستۍ خونړۍ پیښې د قربانیانو خپلوان د عدالت غوښتنه کوي. دوی چې د غور ولایت مرکز فیروزکوه کې سره ټول شوي وو له مرکزي حکومته غواړي چې د خپلوانو وژونکي دې ونیسي او محاکمه دې کړي. بل لوري د غور ولایت امنیتي چارواکي ټینګار کوي چې د دغې خونړۍ پیښې د عاملینو د نیولو په هڅه کې دي څو د قانون منګولو ته یې وسپاري. نور جزئیات په ریپورټ کې. د فیروزکوه روغتون غوث نومیږي د هغو 3 کسانو له ډلې دی چې د ترهګرو له ویشتلو وروسته ژوندی پاتې دی. سره له دې چې په پیښه کې ټپي دی خو د پیښې له څرنګوالي وایي. یک نفرم با دنبال سرمو برخوردی شد دنبالمون میومد. همینجی صبح مکن بعض تاوردن بیجل گفتن ترین بیجل که ما شما رو صبح کنیم که چند نفرین سوارز گم نشین هست بشم. همین تاو آوردن بعضی صبح مکن گفتن ما سیت شما جمله یک صبح نداریم. همینجی بعضی رفت صبح مکن گفتن داتی رفت دیگه. روی تو روبلر بعضی روبلر که اینم 1-4-5 که از پس پشت نمگیر کردن بکشه. دغه سپینګیری هم د لړم درېیمې پیښې کې ټپي شوی خو څو ورځې وروسته د غور ولایتي روغتون ته لیږدول شوی. من سوش اومده کودم دی توش نه خانه سر است به قرار بکرده و اخستاده و حتی بیان امروز صبح خانه سر است. له روغتون څخه بهر د عدالت غوښتنې غږونه پورته کیږي. د قربانیانو کورنۍ د ښار مرکز ته راغلي او له سیمه ییزو مرکزي حکومت څخه غواړي څو د پیښې قاتلینو ته د سخته جزا ورکړل شي. آیا ما چیکار کنیم؟ آیا ما چی رقم زندگی کنیم؟ آیا در افغانستان خارج شیم؟ آیا در همینجا قتل عام میشیم؟ آیا اگر نمیگه دولت خودشان بیاره ما در قبر گورستان زنده گور کنه یا بکشه؟ غور کې امنیتي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د لړم درېیمې پیښې عاملین به ونیسي او د قانون منګولو ته به یې وسپاري. وعده میدیم که ما تمام قاتلین شهدای مظلوم را انشالله دستگیر و به پنجه قانون خواهد سپردیم انشالله. وعده میدیم به این مردم که تا آخرین دمق حیات تا آخرین زندگی تا آخرین قطره خون خود ما از این مردم دفاع میکنیم حمایت میکنیم و قاتلین این مردم انشالله میشنویم که در آینده نزدیک ما انشالله قاتلین را دستگیر و پنجه قانون خواهد سپردیم. دغه ژمنې په داسې حال کې دی چې د غور اوسېدونکي حکومت دغه ولایت کې د ناقانونه وسله پر وړاندې په ناغېړۍ تورنوي. ترهګرو د تېرې سې شنبې په شپه د غور ولایت نږدې 29 تنه اوسېدونکي په بېرحمانه ډول په ډزو سره ووژل. زرګونه فرایان چې په دغه ولایت کې د وروستۍ جګړې له امله بېځایه شوي وو اوس بیا ځلې خپلو مینو ته د ستنېدو په حال کې دي. د چارواکو په وینا فراه کې وروستۍ جګړې نږدې 4,000 کورنۍ بېځایه کړې وي او حکومت هم له دوی سره تر څه حده مرسته کړې وه. د فراه والي وایي د فراه ښار دروازو ته د طالبانو د رسیدو لامل د امنیتي ځواکونو بې تجربه والی و. فراه هغه ښار چې څو ورځې مخکې پکې د ډزو غږونه اورېدل کېدل او ډېری اوسېدونکو یې خپلې مینې پریښې وې. اوس چې د فراه په ښار کې نسبي آرامي د بېځایه شویې بیرته خپلو مینو ته راستنیږي. اوضاع سخت مردم ولایت فراه ما پشت سر گذاشتند و در رابطه با ازی خیلی‌ها بی خانمان شدند، خیلی‌ها شهید دادند، خیلی‌ها اطفالشان یتیم ماندند. قهرمانای خود که دفاع کرده از عملات تجاوزگران امروز گفتگو دیدن کنیم. د فراه والي دغه ولایت کې د بېځایه شوو شمېره 8,000 کورنۍ بولي او وایي چې نیمایي بېځایه شویو ته چې زیانمنې شوې وې بیړنۍ مرستې به ورسره وشي. پوشش 5,000 فامیل یک پکیج کمکی داریم که از زراعت انشالله در این روزها میرسه و شاید امروز رسیده باشه. 23 میلیون افغانی مساعدت داریم که 5,000 افغانی ما برای یک خانوار میتیم که همو به اصطلاح سرپناه عاجل شود. بیش از 300 خیمه را تهیه و تدارک داریم و پکیج‌ها را یا بسته های غذایی و غیر غذایی را در حدود 700 تا 800 بسته داریم. طالبان د فراه ښار د نیولو په موخه وروستیو بریدونو کې د دغه ښار تر دروازو ورسېدل.
د فراه والي اصف ننګ د طالبانو د پرمختګ دلیل ښارونو کې د جګړې په برخه کې د امنیتي ځواکونو تجربه نه درلودل وبلل. ما جنگ شهری را تجربه نداشتیم، جنگ ولسوالی را داریم. دوم تحکیمات اساسی و ایجاد پوسته های محاربوی. ما پوسته های محافظتی داریم. مشکل کل سیستم همی است که پوسته ها کلش پوسته های سر زمین است. این باید و هم با سطح پرسونل جابجایی افراد مناسب در محلات مناسب. یک مقدار آدمای قرارگاه است ولی در جنگ روان شده. یک آدم جنگ است در قرارگاه پیره میکنه. په ظاهره د فراه ښار اوس قرار د یو اوسیدونکي دغه وضعیت په اړه خوښي څرګندوي. امنیت خوب است. مردم میبینی بازارها در راه رفت آمد هستند. مردم نسبت به جلو امنیت خیلی خوب شده. امنیت ما شکر فعلا خوب قراری خوب آرامی میتونه خیسکیل خیباسکیل تا رج نوبهار تا کادنک تا این منطقه آزاد میتونه مردم رفت آمد کنه. وضعیت فراه خیلی خوب است الان نسبت به قبلا خیلی وضعیت خراب بود و مردم رفتن خانهشون و جایشون احیا کردن رفتن ولی الان شکر الحمدلله هیچ مشکلی نیست. د فراه په پشت رود او بکوا ولسوالیو کې د جګړو له زیاتوالي سره طالبانو د جګړې لمن د دغه ولایت مرکز ته پراخه کړې وه خو له 22 ورځو وروسته یې ماتې وخوړه او پر شا تګ ته اړ شول. سیمه ییز چارواکي دغې اوږدې جګړې کې د طالبانو مرګ ژوبله 1500 تنه ښیي. د ټاکنیز نظام د سمښت پخواني کمیسیون رئیس ټینګار کوي چې د غوراوي کمیټه باید یو اړخیز چلند ونه کړي. شاه سلطان عاکفي وایي د افغانستان د ټاکنو راتلونکی د غوراوي کمیټې د خپلواکو کړنو پورې تړاو لري. ورته مهال پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي د غوراوي په کمیټه کې لا هم ستونزې شته. د غوراوي کمیټه په دې شپو ورځو کې په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره له نوماندانو سره په مرکه بوخته ده. ټاکل شوی چې دغه کمیټه د بلې اونۍ تر پایه د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره د 28 کسانو او د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لپاره د 15 کسانو نوملړ چمتو او ورک ته یې واستوي. څو ولسمشر له هغو څخه 7 تنه د ټاکنو کمیسیون او 15 نور د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته غوره کړي. د غوراوي کمیټې جوړول د ټاکنیز نظام د اصلاح د ځانګړي کمیسیون یو وړاندیز و. هغه کمیسیون چې د وړاندیزونو له وړاندې کولو وروسته یې کار پای ته ورسید. که اینها جانبدارانه عمل نکنند، قومگرایانه برخورد نکنند، مسائل تنظیمی و لسانی و محلی و سمتی را اعتبار ندن، بلکه فقط خداوند پاک سر کار خود حاضر و ناظر بدانند و قانون تطبیق کنند. په ظاهره د افغانستان د راتلونکو ټاکنو برخلیک د غوراوي له کمیټې ټاکل کیږي. یعنی که چیرې د دغه کمیټې لخوا وړ کسان په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د غړیتوب په موخه د وړاندیز شي کیدای شي د تیرو ټاکنو رسوایی تکرار نشي. اعضای محترم کمیته گزینش باید برای احمد و محمود نه، برای این تیم و آن تیم نه، برای این قوم و آن قوم نه، بلکه برای ابرو و عزت افغانستان و آینده افغانستان و مردمش بدون شک کار کنه. به خاطر از اینکه سرنوشت اولاد از اینا هم مربوطی میشه که آینده حکومتداری افغانستان چگونه می باشه، آینده شورای افغانستان چگونه مردم میاین به نمایندگی از مردم و ملت. دوباره به صورت ترمیم مدیریتی کمیسیون های انتخاباتی هنوز یک کار بسیار مهم است که پیش روی ازیا قرار داره و کسانی که از این فیلتر میرن در کمیسیون اینا باید طور مسلکی عمل کنند که بتونن امو اعتماد که روی پروسه صدمه دیده او را دوباره احیا کنند و این نه تنها کار کمیشنران جدید خواهد بود بلکه کار سیاستمداران نیز است. له دې وړاندې غوراوي کمیټې څو ځلې ټینګار کړی چې په خپلواک او بې پرې ډول به ګام پورته کړي. نړیوال بانک د افغانستان پرمختیایي برخې لومړیتوبونو څخه ملاتړ په موخه $120 میلیون مرسته کوي. له دغو پیسو $100 میلیون په بنسټیزو چارو او د ټولنیزو چوپړونو اسانتیا باندې لګول کیږي. دغه راز $20 میلیون نور د هیواد مالی سیستم غوروالي باندې لګول کیږي. د کلیو پراختیا وزارت وایي ټاکل شوي د ولسي تړون پروګرام د 2019 کال په لومړیو کې پیل شي. دغه وزارت وایي اوس مهال د کلیو پراختیایي شوراګانو پر ظرفیت جوړېدنې کار روان دی. نړیوال بانک له افغانستان سره د خلکو لپاره د ښه ژوند د برابرولو برخه کې ملاتړ کوي. هغه خلک چې تر اوسه د هیواد په ډیرو برخو کې د ژوند له کم اسانتیاو هم برخمن نه دي. په ډیرو کلیو کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. له همدې امله نړیوال بانک د ښاري تړون پروګرام سره د $400 میلیون مرستې په خوا کې $120 میلیون نور په افغانستان کې د پراختیایي لومړیتوبونو د ملاتړ په موخه مرسته کوي. موږ لیوالی چې د افغانستان د خلکو د هڅو پراخ ملاتړ وکړو
څو د دوی ټولنیز او اقتصادي شرایط ښه شي او له بېوزلۍ خلاص شي. د 120 میلیون ډالر له جملې 100 میلیونه ډالر د اوبو رسولو، د څښاک اوبو د رسولو او بنسټونو د جوړولو برخه کې به ولګول شي او 100 میلیونه ډالر په هیواد کې د مالي سیستم د ښه والي لپاره ځانګړي شوي او ټاکل شوی چې په 12,000 کلیو کې عملي شي. د دې پخوا کې نړیوال بانک په افغانستان کې د بېوزلۍ د کموالي په برخه کې په اوږدمهاله ملاتړ ټینګار کړی. موږ له افغانستان سره د ستراتیژیک مشارکت د دوام په برخه کې ژمن یو او زموږ هڅې دا د سولې یوې خوا د کورني ظرفیت د جوړولو په موخه نړیوالې هڅې شریکې کړو او بل پلو دولتي ادارې ډېرې پیاوړې او ښې کړو. په دې ترڅ کې د کلیو او پراختیا وزارت وایي چې د 2018 کال لومړیو کې د ښاري تړون پروګرام عملي کار پیلېږي، خو دمګړۍ د کلیوالي شوراګانو د ظرفیت جوړونې کار دوام لري. در حال حاضر در مورد ظرفیت سازی شوراهای انکشافی و آماده سازی شوراهای انکشافی روستاها بر تطبیق پروژه انکشافی کار جریان داره. در قدم نخست تشکیلات میثاق شهروندی نهایی میشه و بعداً بانک جهانی با همکاری وزارت احیا و انکشاف دهات روی استخدام 13 تا 14 مؤسسه ملی و بین‌المللی کار میکنه. د راپورټونو له مخې وروسته 15 کلونو کې د افغانستان د بیارغونې برخه کې په میلیارډونو ډالر حیف و میل شوي. اوس باید په تمه شو چې حکومت به د نړیوال بانک نوې مرستې څرنګه ولګوي او دغه مرستې به څومره د کلیوالو په ژوند کې بدلون راولي. د ننګرهار شیخ مصري ښارګوټي کې سوداګر د نامنیو او د حکومت نه پاملرنې اندېښمن کړي. سوداګر وایي په ننګرهار کې نامنۍ سړي تښتونې او باج اخیستنه د دې لامل شوې چې ځینې پانګوال خپلې تولیدي فابریکې وتړي. بل لوري د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي هڅه یې پیل کړې چې د سوداګرو او پانګوالو امنیت خوندي کړي. په ننګرهار کې د شیخ مصري صنعتي ښارګوټی خو اوس پانګوال او فابریکه لرونکي دغه صنعتي ښارګوټي کې د نامنیو له زیاتوالي شکایت کوي او وایي چې دغه بهیر د دوی پر وضعیت ناوړه اغېز کړی. باج اخیستل او سړي تښتول هغه موارد دي چې ننګرهار کې سوداګر تر ډېره اندېښمن کړي. موږ د خپل د حکومت نه دا خواهش لرو چې دلته موږ ته فوستې جوړې کړي، د موږ امنیت ونیسي. که موږ د کور نه راځو هم په ډاره په ترس راځو، که بیرته ځو هم په ډاره په ترس راځو. په هره فابریکه کې 40 نفره کار کوي، خو دغه ځای ډېر بې امنیته دی او موږ د دولت نه دا خواهش لرو چې دلته پوستې جوړ کړي. دلته یوه پوسته ده، په هغې کې 4 عسکر دي، هغې کې چې یو کور ته لاړ شي 3 پاتې شي. په ننګرهار کې سوداګر حکومت په شیخ مصري صنعتي ښارګوټي کې د اسانتیاوو د برابرولو په برخه کې په نه پاملرنې تورنه وي. تر کومه چې ځینې وایي فابریکې په ارزانه بیه پلورلي او پانګې له هېواد څخه بهر ته لیږدولي دي. یوازې زما غږ نه دی، دا د ټول صنعتکارانو غږ دی. که چیرې د امنیت نیسي موږ آماده یو چې دا نور پانګوال هم وهڅوو چې هلته خپل فابریکې فعالې کړي، او که امنیت راته نه جوړوي، امنیت راته نه نیسي، نو زه آماده یم د خپل ماشینونه به بیرته وباسم، که په نیمه بیه به خرڅ کړم. دغه خپل سرمایه‌ګذاري کیدای شي موږ په نوره دنیا کې بار بار موږ د افغانستان چارواکو ته ویلي دي چې موږ ته دلته یو امنیتي دیوال جوړ کړي، یو څه پروسیر ته واچوي او دلته په هره ورځ کله د موټر اخیستل کېږي، کله د موټرسایکل اخیستل کېږي، کله د موبایل اخیستل کېږي. دلته په رڼا ورځ خلکو شنو سامان اخیستل. څرنګه چې په ننګرهار کې سوداګر وایي چې ولسمشر غني یو کال مخکې د کورنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې څو د شیخ مصري صنعتي ښارګوټي د ښه امنیت په موخه د دغه پارک کې څو نوې پوستې جوړې شي او امنیتي ځواکونه دې زیات شي، خو تر اوسه دغه کار نه د عملي شوی. ما په خپل رئیس جمهور ته دا مسله ویلې وه او هغوی او وخت کې وزیر داخلي علومي و، هغې ته امر وکړ چې دا مشکل حل کړي. علومي دې ته قاطع امر ولایت قومندان ته وکړ او مکتوب رسما مکتوب ورته راولېږه، خو د یو کال نه اضافه وخت شو چې دا ستونزه تر اوسه پورې نه ده حل شوې. خو ننګرهار کې سیمه ییز چارواکي ټینګار کوي چې د شیخ مصري صنعتي ښارګوټي امنیت به ټینګ کړي څو سوداګر په ارامه فضا کې کار وکړي. زه خپل صنعتکارانو ته تاسو دي چې د تلویزیون طریقې اطمینان ورکوم چې په ولایتو کې زما دغه ده چې تاسو د امنیت 100% ان شاء الله تامین شي. په دې باندې زه لوی یو پروګرام لرم، خپل پلانونه تنظیموم، که په یو پوسته کېده، که په 2 پوسته کېده، که بدون د پوسته تامین کېده، زه دوی ته ډاډ ورکوم، له دوی سره له نږدې سره مشوره کوو. د شیخ مصري صنعتي ښارګوټی د جلال آباد 4 کیلومترۍ کې موقعیت لري چې دمګړۍ پکې 24 فابریکې فعالیت کوي. چیرې چې سوداګر ادعا کوي که چیرې امنیت ټینګ شي نو د سلګونه فابریکو او زرګونه کارګرانو ظرفیت لري.
اوس هم له هېواد باندې ملګري ملتونه وایي داعش ډله د موسل له ښاره د کسانو په یرغمل نیونې سره د دې ښار بېلابېلو برخو کې له دغو یرغمل شویو د ډال په توګه ګټنه کوي. ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې کښلي چې داعش ډلې نږدې 232 کسان له فرمانه د سرغړونې له امله وژلي. عراقي ځواکونو د 2 اونۍ وړاندې د موسل ښار بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. دا څو میاشتې کېږي چې د سوریې دولتي ځواکونه د حلب ښار خپله کلابندۍ کې لري. اوس یې مخالفین وایي چې د دغې کلابندۍ ماتولو لپاره یې سختې جګړې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې، سوریې او ایران بهرنیو چارو وزیرانو په مسکو کې یوې غونډه کې ټینګار کړی چې سوریه کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې په یوه نظر دي. خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر لږ ځنډ وروسته د خبر څنډه خپرونه پیلوو. له موږ سره اوسئ. بیا هم ښه راغلاست. د هېواد په مرکزي ولایت غور کې د تېرې سهشنبې ورځې هغه خونړۍ پیښه چې نږدې 10 کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې. یوې ترهګرې ډلې په غور کې نږدې 10 کسان وروسته له هغه برمته کړل او بیا یې ووژل چې د پسونو رمې یې پولې. هغه څه چې په کور دننه او بهر له غبرګونونو سره مخ شوي. ځایي اوسیدونکي پر سیمه ییز حکومت نیوکې کوي چې ګواکې د دغو یرغمل شویو کسانو ژغورنه کې بېغوري کړي. د دغې خونړۍ پیښې په تړاو تازه معلومات دا دي چې نن سهار دغه ولایت ته د حکومت لوري یو پلاوی استول شوی څو دا پیښه وڅېړي. خو پوښتنه دا ده چې دغه وسلواله ډله چې ټولو ته معلومه ده حکومت یې ولې پر وړاندې نشي درېدی. بله خبره ده چې همدې ډلې وړاندې هم ورته پیښې کړي. ولایتي حکومت ولې هغه مهال نه دی لاس په کار شوی. د خبر څنډه په نوې خپرونه کې پر همدې موضوع سره بحث کوو. خپرونه کې راسره میلمه دی د پوهنتون استاد او د غور اوسیدونکی ښاغلی نصیر احمد اژن. او هڅه مو دا ده چې د غور د والي ویان عبدالحی خطیبی هم د تلفن لارې له ځانه سره ولرو. ښاغلی اژن استودیو ته ښه راغلاست. تشکر. سلام خدمت شما، خدمت بیننده‌های عزیز. اجازه بدین که بر روح شهدای روزهای گذشته در غور اتعاف دعا بکنیم و از خداوند برشان جنت بخواهیم. امین. ښاغلی اژن که په پیل کې دا راته ووایاست چې داعش ډلې هم د پیښې مسؤلیت ونه منه، طالبانو هم رد کړه چې پیښه کې لاس نه لري. دا ډله اصلا څوک دي چې دغسې خونړۍ پیښه وکړه او نږدې 10 کورنۍ په ویر کېنولي؟ خب اجازه بدین یک معلومات کوتاهی راجع به این گروهی که این جنایت انجام دادن بدم. اینا در سال 1390 میاین 2 تن از کارمندان مؤسسه برک اینا از بین میبرن. اینا در آغاز بسیار تعدادشان کم بود و میشد که اینا سرکوب بشن که متاسفانه نشدن. 1 سال بعدش 4 تن از پلیس هایی که مربوط به امنیت ترافیکی غور میشد اینا را بیرحمانه کشتن که باز هم اینا سرکوب نشدن. سالانه اینا قوت گرفتن. 1 سال بعد شما شاهدی بودین که 14 تن از هموطنان ما در مسیر راه تیرباران کردن در شهرهای غور کابل که باز هم اینا سرکوب نشدن متاسفانه. پارسال شما شاهدی بودین که در 4 عقرب اینا رخشانه را حکم سانسورش صادر کردن و بالاخره از بین بردن که باز هم حکومت متاسفانه با وجودی که وعده داده بود که اینا را سرکوب میکنن سرکوب نکردن. که امسال باز هم در همین سال که در همین برج عقرب اینا یک جنایت بسیار وحشتناک و ضد بشری را انجام دادن که 42 تن از هموطنان بسیار غریبکار بیچاره ما را اینا از بین بردن. حالا بس اینجاست که کلمات مثل نامهای مثل داعش و مثل طالب و مثل مسلحهای غیر مسئول اینا نباید توجیه بشه برای نابکاری سران حکومت محلی. ببینین اینها هر کی بودن، داعش، طالب، افراد مسلح غیر مسئول، همین جنایت مکرر انجام دادن. حالا سوال اینجاست که اینا چرا سرکوب نشدن؟ بله دقیقاً همدا پوښتنه ده چې ولی مرکزی حکومت او خصوصا یا ولایتي حکومت د 15 کاله کېږي ستاسې په وینا چې په 1990 کال کې دا ډله راپیدا شوې ده او ورته نورې ترهګریزې پیښې هم کړي دي. ولی مرکزی حکومت یا ولایتي حکومت نشي کړی دغه ډله له منځه یوسي او شاید شمیر هم ډېر کم وي، تعداد به ډېر کم وي، دومره به ډېر نه وي. بله من میتونم یک ادعای صادقانه اینجا بکنم که غور حیثیت زباله‌دانی حکومت گذشته و حال داشته. شما ببینین یک عده انسان‌های خیلی نابکار ضعیف که اینا در هیچ جایی از افغانستان جای برشان پیدا نمیشه، متاسفانه اینا رو سر مردم ما تحمیل میکنن. اینا نه توانایی خدمت برای مردم ما دارن، نه اینها میتونن که درست ولایت مدیریت بکنن و نه درست میتونن امو نیروی کمی که از پلیس اردو در ولایت غور موجود است اینا درست مدیریت بکنن. شما ببینید این توجیه شده نمیتونه که اینا را داعش انجام داد. هر کس انجام داد اینا یک
جنایتکارای متکرری بودن که دائم مردم ما رو میکشتن، نان مردم ما رو میگرفتن و بالاخره مردم ما رو از بین میبردن. و از سوی دیگه کسای ما در مرکز نداریم که واقعیت ها را اینجا انعکاس بده. یک مسئله بسیار مهم و اساسی است. شما ببینید کسایی که از ما در مرکز نمایندگی میکنن اینا به درستی نمیتونن از ما نمایندگی بکنن. اینا در هنگام ضرورت خو خغله ژان دغه کس تاسو وایي چې تاسو اصلي نمایندګي نشي کولای، خو دا تاسو ټاکلي دي، د غور اوسیدونکو ټاکلي دي، اما کسانی چې د غور اوسیدونکو انتخاب کړي دي. خب ببینید اینا دو تیف هستن. یکی در سطح بزرگی از لحاظ تباری و زبانی اینا از ما در مرکز نمایندگی میکنن. اینا تنها در هنگام ضرورت میان ما رو به عنوان کالای مصرفی استفاده میکنن. ببینید ما بر یک تیم، بر یک تبار یا بر یک قشم یا بر یک گروه ما در 3 دوره در حد 100% و 90% متاسفانه رای دادیم، اما اینا ما رو فراموش کردن، پشت پا زدن، اصلا یادی از ما نکردن، تنها رای ما را گرفتن، ما رو به عنوان یک کالای مصرفی او طرف انداختن. و یکی نماینده ماست در پارلمان که متاسفانه اینا توانایی نمایندگی را از ما ندارن. ببینید دو تا علت وجود داره چرا صدای ما رو بالا نمیکنن. یک یا اینکه اینها از این همه مشکلاتی که در غور وجود داره میشرمن که بیان بکنن، و یا یکی توانایی را ندارن. در دو حالت اینا باید صادقانه حاضر بشن و بر مردم بگوین که ما توانایی را نداریم. هغه لجند خو فکر نه کوي چې اصلي ستونزه مشکل د غور په اوسیدونکو دی چې خلک ټاکلي دي، دغه سیاست ټاکلي چې اوس د هغوی غږ نشي پورته کول. فکر نه کوي چې خلک تر ډیره ملامت دي؟ خب ساختار کشور امی قسمه از ساختار به وجود آمده. امی قسم شما ببینید یکی از علت و عوامل بسیار مهمی که ما مردم خیلی عقب ماندیم است که در مدت 14 سال متاسفانه ما فراموش شدیم. اصلا یادی از ما نمیکنن کسی. شما ببینید یک عالم مشکلات ما داریم در سطوح مختلف. ببینین خود امنیت زاده یک انکشاف متوازن، یک توجه جدی بر مردم میخواه. مردم ما در مدت 14 سال فراموش شدن در تمام سطوح. ما فعلا سرک خوب نداریم، سرک 2 کیلومتر داریم، 2 کیلومتر سرک پخته توهین به یک جمعیت 1 میلیونی است. ما در مرکز شهر 1 کیلووات برق میخریم در 60 افغانی. شفاخانه، یک شفاخانه محلی 100 بستر در تمام جغرافیای غور داریم. ببینید خود همین فقر و بیچارگی، تنگدستی، عقب ماندگی و فراموشی باعث شده که گروه های مسلح بتونن در اونجا به درستی از فقر و بیچارگی مردم سوء استفاده بکنن و سربازگیری بکنن. و در کنارش یک گده چرا نمیدونم چرا حاضر نیستن که این مشکلات مردم بیان در مرکز انتقال بتن و به درستیش انتقال بتن. اینا ببینین اینا ما همین نقدمون سر نماینده های ما هست. اینا کسانی هستند که من میگم به یک کلام اینا توانایی نمایندگی از مردم غور ندارن. به لحاظ چی که اینا نتونستن در مدت 14 سال مشکلات اصلی مردم ما را به گوش مسئولین مرکزی برسانن. و مسئولین مرکزی هم توجه جدی نکرده و هیئتی خوبی را در غور نفرستاده تا مشکلات مردم از غور ببینن. شما ببینین دو تا مشکل جدی همین فعلا فرارای مردم ماست. با وجود 193 باندگروپ مسلح که فعلا اینا نان مردم هم میگیرن از پیششان، دختر مردم هم بد میتن، مردم هم میسوزانن، زندان ها دارن و بالاخره اینا حکم صادر میکنن، خودشان من رئیس حکومت های محلی حکم صادر میکنن. مشکل دومش که ما مشکلات ذات البینی بین مردم ماست. ما بارها از رهبرهایی که اینها در کابل به نمایندگی از ما در معاملات بزرگ اشتراک میکنن از اینا خواستیم که بیان مشکلات ذات البینی از بین مردم ما، از بین متاسفانه اینا بر مردم ما ارزش نداره. ډیر مننه خغل اجن بحث دوام ورکوو، خو اوس لنډه وقفه لرو درنو لیدونکو. له وقفې وروسته بحث دوام ورکوو. له موږ سره اوسئ. بیا هم ښه ښاغلی ژوند. یوه بله مسله چې تاسې مخکې ورته اشاره وکړه چې ستاسې نمایندګان یا د غور نمایندګان په ولسي جرګه کې مجلس نمایندګان کې د هغوی غږ نه پورته کوي، د ملت غږ نه پورته کوي، او لکه ما چې ورته مخکې مې اشاره وکړله خلک تر څه حده ملامت دي چې دغسې خلک انتخاب کړي دي، دغسې استازي انتخاب کړي دي چې غږ یې اوس نشي پورته کولی. په دا وروستۍ پیښه کې چې دا تېره سېشنبه شوې ده موږ وینو چې ډېر د غور اوسېدونکي راپورته شوي دي او د عدالت غوښتنه کوي. خو په تېر کې یعنې په تېر وختونو کې داسې کوم ډېر داسې حالت نه و چې خلک راپورته شي او د غږ پوښتنه وکړي. دا پوښتنې ته به ځواب راکړي. خو اوس د غور د والي ویاند ښاغلی عبدالحی خطیبي راسره ټلیفون لارې یو ځای شوی. سلام ښاغلی خطیبي، بحث ته ښه راغلاست او که راته ووایاست چې تازه معلومات دا دي چې غور ته د تېرې اونۍ د پیښې په تړاو د حکومت له لوري یو هیات استول شوی دی. دغه هیات د رسېدلی دی او پلان څه دی چې څه به کوي، یعنې په کوم اړخونه به د دې پیښې څېړي؟
بله، هیئت نظامی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی همین اکنون به شهر فرسکو رسیدند. ملاقات تعارفی را با ولی غور داشتند و اونا قرار است که به زودی به ساحه‌ای که حادثه رخ داده با عرصه شهدا و با اونا دیداری کنند. سلام‌ها و تمنیات نیک رهبری حکومت وحدت ملی را به مناسبت شهادت از اینا ابراز تسلیت و همدردی کنند و آنچه که از اداره حکومت وحدت ملی مساعدت‌های نقدی که شده اونا را هم باشان توضیح نمایند. بله ښاغلی خطیبي دا راته وایاست چې د هیات هغه نتایج چې دی لاسته راوړي دغه هیات چې کوم تحقیق کوي دا به وروسته په ډاګه شي خو پر ولایتي حکومت پر ولایتي مقاماتو نیوکې دا دي چې دغه ډله چې په تېره اونۍ کې دغه ستر جنایت کړی دی 15 کاله کېږي چې په غور کې فعالیت لري ولې ولایتي مقاماتو پر وړاندې نه دي درېدلي او دغه ډله یې له منځه نه ده وړې این گروه جنایتکار واقعا طی چندین سال جنایت متکرر کرده. در هر دفعه که اونا جنایت کردن اداره محلی دست به کار شده، پلان‌های تدابیری جهت از بین بردن اونها داشتن، چون اونها در یک موقعیت بسیار حساس جغرافیایی قرار دارند، در بین کوه‌ها و دره‌های صعب العبور هستند. امکانات نظامی که در سطح ولایت غور موجود بود جوابگوی او ساحه را نمی‌کرد. به هیچ از اونها متفاصل خودتاز تا هنوز باقی ښاغلی خطیبي ولې له مرکزي حکومت هم مرسته نه ده غوښتې له مرکزي حکومت هم ولې کومک نه دی غوښتی چې دغه سیمه کې چې ستاسې په وینا جغرافیوي ساحه یې ستونزمنه ده او تاسې نشئ کولی دغه ډله له منځه یوسئ ولې حداقل مرکزي حکومت هم نه دی غوښتلی مرسته هم نه ده غوښتې کومک هم نه دی غوښتی در هر یک از جلسات امنیتی که تا یک هفته دایر می شود هیئت رهبری ملکی و نظامی پیشنهاداتی را به حکومت وحدت ملی انجام دادند. حتی جناب والی صاحب چندین بار شخصا با وزیر داخله و وزیر دفاع و مسئولین بلندپایه‌تر صحبت‌های روی داشتند. تعهداتی در اون راستا صورت گرفته که بعد در ولایت غور این مشکل رفع شد، اما متاسفانه که در کشور ما بعضی واقعات حادثاتی رخ میدهد که اولویت آنها مقدم میشوند و اینا به تاخیر افتاده. خو یوازې خبرې شوې دي ستاسو په وینا یوازې بحث شوی دی خو مرکزي حکومت هم جدي اقدام نه دی کړی او داسې ښکاري چې تاسې هم جدي غوښتنه نه ده کړې تاسې هم جدي غوښتنه کړې وې ښایي مرکزي حکومت لاس په کار شوی وی خود جدی از طرف اداره محلی صورت گرفته اونا هم پاسخ خود داشتن اما یعنی څه رقم اقدام شوی ښاغلی خطیبي چې پیښه بله ښاغلی خطیبي دا راته وایي څه ډول اقدام شوی دی چې په تکرار پیښې په تکرار شولې یوه نه دوه نه څو پیښې وشولې او وروستۍ هغه یې تر ټولو خونړۍ وه چې نږدې 10 کسان بېګناه بلکې وګړي ووژل شول یعنی څه ډول اقدام شوی دی د ولایتي ستاسې د ولایتي مقاماتو له لوري نه از جمله اقدامات اداره محلی کرده نیست که فعلا یک نیروهای بزرگ امنیتی از قلودی سرعت زفر به ولایت غور آمدن مدت 1-2 ماه می شود که اینا در ولسوالی پسوند مصروف بودن و بعد اینکه ساعات را تصفیه کردن اکنون به مرکز غور آمدن امیدواری های وجود داره که به زودی یعنی څه ډول ساحې تصفیه کړي دي چې بیا هم پیښه کیږي دا څه ډول تصفیه وه ښاغلی خطیبي چې بیا هم د پیښو د تکرار مخنیوی نشي کېدلی جلوګیري نشي کېدی ولې دا څه رقم ساحې تصفیه کولو در این ساحاتی که بیشتر هم عرض کردم که در اون ساحات امکانات که ما داشتیم از نگاه پرسنل و امکان پذیر نبود مثلا نیروهای کافی در دسترس است اداره محلی فوق العاده امیدوار هستند که به حمایت اداره مرکزی یا حکومت مرکزی این دفعه دشمن از ساحه نابود خواهند کرد ډیره مننه له تاسې ښاغلی عبدالحی خطیبي د غور د والي ویان ښاغلی اژن د ولایت والي ویان و چې موږ ځینې سیمې ځینې ساحې د دغسې ترهګرو ډلو له شتونه پاکې کړي دي او مرکزي حکومت هم غوښتنه کړي خو مرکزي حکومت وایي چې پلان یې دا دی چې ځینې کارونه ته اولویت ورکوي ځینې هم په ځنډ سره کوي مخکې پوښتنه مې دا کړې وه چې د غور اوسېدونکو دا ځل یو څه جدي غبرګون وښود لاریون یې وکړل او له مرکزي حکومت یې غوښتنې جدي وي ولې تیر کې نه لاس په کارېدل ولې تیر کې دغسې پوښتنې نه کول ببینید ما یک چیز میخوایم به جواب خطیبی صاحب واضح سازم اگر اینا کدام اقدامی میکردن یا حادثه را شاید نمی‌بودیم دومی که ما یک چیز بسیار میخوایم واضح بگم که سران حکومت محلی بسیار عاشق چوکیشان هستند اینا هیچگاهی به وظیفهشان به عنوان یک مسئولیت نگرفتند و او را به عنوان یک امتیاز آمدن اونجا از اون لحاظ کدام تفاوتی برشان نداره که مردم میمیرن
یا مسئولیتشان درست انجام بدن یا نتن. یک بس بسیار واضح است. دوم سوال شما این بود که چرا مردم اعتراض نکردن. تا حد اعتراض کردن که حالا رسانه‌ها حاضر نیست که حتی گردهماییشان نشر بکنه. و از سوی دیگه غور یک ولایت بسیار دور افتاده هم از لحاظ ترنزیت و یک جغرافیا دور افتاده است. کسانی که امروز از ما نمایندگی میکنن اینا هم متاسفانه نتونستن آواز ما رو بلند بکنن. در کنار از او چند تا فعال مدنی و خبرنگاری که اگر خواست گاه آواز مردم بالا کنه به نحوی اونا سرکوب شدن، مورد تهدید قرار گرفتن یا براشون دوسیه ساخته شده. شما ببینین ما اعتراضای زیادی در مورد مشارکت سیاسی کردیم، در مورد برق، سرک، اینا همه مردم غور روزها تظاهرات میکنن، اما متاسفانه کدام گوشی شنوایی برای این همه اعتراض وجود نداره. شما ببینین یک حادثه ای که خیلی وحشتناک بود اینها رسانه‌ای شده. روزانه ما شاهد ده ها همچون حادثات در اطراف اکناف غور هستیم متاسفانه که اینا همش حداقل یو څو تنه یو لس تنه یو 15 تنه باید دلته مرکزی حکومت راغلي دي چې له مرکزی حکومت جدي غوښتنه وکړي چې موږ په دغه وضعیت کې له موږ سره پرتلیز چلند کیږي دغه سیم شوی دي. بله شما ببینید یک چیز دیگه وجود داره. ما همونطوری که در حکومت وحدت ملی سهمی نداریم، یکی دیگه خود مشارکت بدون حضور صورت گرفتن نمیتونه. شما 4 تا مامور بسیار پایین رتبه از غور در حکومت مرکزی سراغ ندارید. یک مرکز، یک مسئله و دومی که ما حتی در حکومت محلی ما هم سهم نداریم. یعنی بگذارین در سطح بزرگ که سهم نداریم، در سطح محلی ما متاسفانه سهم نداریم. من خغل جان بخنه غواړم وقفه لرو درنو دونکو وقفه ورسته بحث دوام وکړو. بیا هم خراغلاست خغل جان یو بل موضوع چې دغه وروستۍ پیښې په تړاو یادېږي چې ګواکې دغه قضیه د وروستۍ پیښه قومي اړخ لري. ستاسې معلومات څه دي؟ رښتیا هم دغه موضوع هم شته دغه وروستۍ پیښې په تړاو؟ من مشکلات قومی رو در ولایت غور رد نمی کنم، اما این جنایت دیروز کار جنایتکارای متکرر میدانم که از مدت 5 سال به این طرفی اعمال انجام میدن. یک چیز دیگه من میخوایم اینجا بگویم که مردم ولایت غور فکری افراطی و طالبانی تو چیزا ندارن خوشبختانه، اما بسیار به خوبی از پروسه‌های ملی در این مدت 14 سال حمایت کردند، در انتخابات اشتراک کردند، حامی حکومت بودن، فرزندانشان این فعلا در اردو در قوای مسلح به خوبی خدمت میکنن، اما یکی فراموش میشن باعث ازی میشه که ناامنی در اونجا گسترش پیدا بکنه. اگر ما ادعا رو بکنیم که مردم خودشان فکر افراطی و طالبانی چیزا دارن، اینا رو من کاملا رد میکنم. مردم دغه ډله چې بیګناه خلک وژني د دې په جوړښت کې په تشکیل کې یعنی د کوم ځای خلک دي؟ معلومات مو څه دي؟ خب مردم عموم محل هستن، مردمی که در اونجا زندگی میکنن. اینا در آغاز گفتم بسیار کم بودن تعدادشان، اینا میشد که در آغاز سرکوب بشن، متاسفانه نشد. چې افراطی ندی د سیمې اوسیدونکي چې د غور ندی؟ خب یک اجتماع بسیار بزرگ، یک جمعیت 1 میلیونی در بینش یک چند تا قطع طریق وحشی هم بوده میتونه. در محیط ما زندگی میکنیم که گفتم فراموش شدیم، کاملا فقر در اونجا حاکم است، مردم برق ندارن، سرک ندارن، مجبور شدن که برن به اونجا. شما ببینین ساختار ادارات دولتی هم در مدت 14 سال یک ساختار میراثی بوده. مثلا یک اداره اگر پدر فوت شده فرزندش تا جای شاندن، یا یکی ما گفتیم که مردم خود مردم غور همین فعلا در ساختار محلی چی ندارن، سهم ندارن. 33 اداره محلی غور اما از طرف کسانی که از دیگه ولایت ها آمدن اداره میشه. ما قبول داریم افغانستان خانه مشترک همه ماست، اتباع همه افغانستان با دیدی باز میپذیریم، اونجا خدمتشان هم میکنیم، اما ما هم فرزند این ملت هستیم، ما هم جزء جغرافیای این کشور هستیم، به ما هم سهم بتن. ما هم کادرهای تحصیل کرده داریم، نظامیای بسیار خوبی داریم که این فعلا در اردو در پلیس می جنگن. این خونه میشه که ما در حد 90% و 100% در انتخابات اشتراک بکنیم، اما سهمی به اندازه یک دهکده کوچک در حکومت وحدت ملی یا در سایر حکومت ها نداشته باشیم. این هم باعث نارضایتی مردم میشه. ما بارها اعتراض کردیم که مشارکت سیاسی حق ما مردم است، چرا که ما هم جزء اینمی مردم هستیم، جزء اینمی حکومت هستیم و از پروسه های ملی به صورت خوب و درست حمایت کردیم. این که به ما مردم به دیده پسرهندر دیده میشه یا توجهی چندان نمیشه، ما عامل و علتش نمیفهمیم. شما ببینین یک
زمان بسیار طولانی ما مردم به فراموشی سپرده شدیم. نام ما اصلا از صفحه تاریخ یا از ساختار حکومت بخی گم شده است. شما هیچ کس را از غوری ها در مرکز سراغ ندارین که به عنوان نماینده اینجا صدای واقعی مردم بلند بکنه. صدای مردم ناشنیده میمانه. رسانه ها در اونجا بیشتر حضور ندارن. مردم در تمام سطوح گفتم مشکلات دارن. بنابراین اگر میخواهیم که او ساختار خوب حاکم بشه، یک امنیت نسبی برای مردم تامین بشه، چند پیشنهادی که من به جانب حکومت وحدت ملی دارم ان شاء الله که شنیده شوه. یکی در تشکیل نیروهای مسلح یا نیروهای پلیس که در ولایت غور فعلا مشغول وظیفه است ازدیاد شوه. غور یک جغرافیای بسیار وسیع است، دارای 9 یا 10 واحد اداری است که این نمیتونه با یک پلیس اندک ایره تامین امنیت بکنه. دومش که یک توجه جدی برای مردم صورت بگیره. یعنی ما در مدت 2 سال از پروژه های عمرانی در غور هیچ خبر نیست. ما ساختار در بودجه سال شامل نیستیم. اصلا کسی غور به عنوان یک ولایت و به عنوان یک مردم نمیشناسه. متاسفانه وقتی نشناسه امنیت اون مرکز خود به خود اون منطقه خراب میشه. سومین که یکی هیئتایی که میرن تنها اکتفا نبکنن که برن تنها مو وارثین شهدا رو ببینن، مشکلات اصلی مردم رو بررسی بکنن که مردم چی مشکل دارن. تاسو دې خوشبینانه یاستئ چې دغه هیئت چې تللی دی دا به څېړنه به دقیقه نه وي او د خلکو په کار به نه شي. نه متاسفانه من خوشبین نیستم به خاطر چی که در چند مرحله گذشته هم هیئت‌های ها آمدن اما متاسفانه آمدهشان کارساز نبود. اونا مشکلات مردم رو به درستی بررسي نکردن و نه آمدن انتقال ندادن. امیدوار هستم که هیئت انتقال بده. ډیره زیاته مننه. د پونتون استاد او د غور ولایت اوسیدونکی ښاغلی نصیر احمد اژن، تاسو ډیره مننه. تاسو درنو لیدونکو مننده یو د خپرونه مو تر همدې ځایه پای ته ورسېده. تر بیا ښې چارې د خدای په امان.